ارا دې ګلونو وګورئ چې د چا نام احمد وي وای ګلونو هغه به څومره ښایسته وي په دې کې خو فرق شته که نشته ماله به جواب راکوئ په کرن خان کې او په محمد کې فرق شته زما په خبره کې چې پوه نه شوئ کرن خان خبره او محمد او احمد کې فرق شته اواز راکئ کرن د کم پیغمبر نوم دی کرن خان آواز رانغی خبره پوهیږئ جی په کرن خان کې نوم دغه اثر وکړو چې هغه ټولې دنیا ته ښکاره دی او په احمد کې په محمد کې د خپل نوم دا اثر وکړو چې الله دېرش پارې قرآن سینې ته ور واچو د دوی دا والدین بختور دي زه نه وایم دا علما کرام ګلونه ناست دي ګلونه دا ښایسته ښایسته ګلونه ناست دي زه خپله خبره نه کوم زما څه حیثیت دی د مدینې منورې جانان فرمایي په ورځ د قیامت به الله طالب علم راوغواړي اے زما بنده هذا ما القرآن حلال حلال ویلی دی پیدا کاکا پریگی دا هذا ما القرآن حلال حلال ویلی دی حرام تا دی وشمونگا موایو خواه خپکی گوبا نکنا اے دما بندہ سروری کونی فرمائی اللہ رضی الجلال بے والدین رو واری خبر رشتیا دا آواز را نہ گئی چې محبوب کړی د رښتیا ده بیا هم غلی شوی چې محبوب علیه السلام کومه خبره کړې د رښتیا ده د ټولو په ایمان دی همدغسې به کېږي که نه بل شانتې به کېږي همداسې به کېږي ټیک ده جي او د ملک حکومت اعلان وکړه چې پېټی چیني 100 روپۍ کیلو ارزان شو که تا ته میلو شو نو کتا ته میلو شي ما ته ووایه ګرځه دوکانونو کې آو که ویې ویل چې 5 روپۍ ګران شو هغه ساعت به ګراني بیا ماشاءالله ووایې ماشاءالله 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 وای 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 هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره یو سړی اوسېده امام صاحب سره د چا ورته وي وایي ته دا ایمان ولې نه راوړې وایي ته چې د امام ابو حنیفه ته وګورم نو دا مسلماني ډېره ګرانه ده دا چې ته وګورم که نه دا زه نشم کولی دا ډېر ګران کار دی او هغه چې چا ورته وي چې ایمان راوړه ایمان هغه ته چې تا ته وګورم نو مسلمانۍ نه مېړه تور شي چې تا ته وګورم تا خو د مسلمان نوم وشرمو او ته ما ته وایې ته ایمان راوړه ایمان راوړه نو چې تا ته وګورم د اون واپس شم او چې امام ابو حنیفه ته وګورم نو دی ټوله شپه داسې سلګۍ وایي ټوله شپه رب ته داسې جاړي او داسې سلګۍ وایي چې د ده آه فریاد هغه در زما په سینه کې پروت دی چې خدا ستا داسې بندګان شته چې په ژړا باندې شپه سبا کوي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما چې هغه یې د شپې په څه سبا کوي جي هغه یې د شپه په داسې حالت کې تېروي په کوم حالت کې د رکوع او د سجدې په حالت کې تېروي ارابې ګلونو واورئ سرور کون فرمائی اللہ بے والدین رؤغواری دم کی ایمان دے حضور علیہ السلام فرمائی اللہ بے والدین تدنور تاج ور بسر کی اکثر داسی کی گی اکثر چندر داسی پلکونو کی پزرگونو کی بیو داسی وی چلا کدی بزوی علم کردی پلاتیم پڑھ کے پسر کی خدا سی ندی شیوی داسی شاذ و نادر کله داسې شي خو اکثر داسې کېږي چې چا قرآن ویلی وي نو په هغه باندې جشن وشي هارونه ورته واچولی شي پګړی ورته په سر شي خلک یې تماشې ته راشي
د سرور کونین تاجدار حرم دی حدیث ته جو ګورم هغه په دې کې اشاره کوي چې هغه د غزوی قدر تاسو وکړو او دا مور او پلار قیامت کې ما ته را پرېږي دی دا مور او پلار قیامت کې ما او زما رب ته را پرېږي دی تاسو بچو ته دستار وکړو د مدینه منورې جانان فرمایي مولا کریم بے والدین ته نور تاج ور پسر کی رڼا په دنور درنا په شان دی چې د نور تاج ور پسر شنو دا مور او پلار په جنت ته ځي که دوزخ ته وځي بیا مواد رانغه بس دا د جنت سرټیفیکیټ دی بیا الله رب جلال دی بچو تو فرمایي چې دا کم ناز دی دای تبارک تعالی فرمائی کہ اے زما بندگانو لاجی آغا دا دوزخ صفون بلار دی تاسو پگے دا خپل خاندان ناری نوی کزنا نوی لس کسان مالا راولی زدا غوانم تا قرآن ویلے دے چه زستا دا خیرستا خاندان لمبرکمان لیکن اخلاص سبحان اللہ وائی آقا مولا دا مدینی منوری جعلان فرمائی اللہ بد قرآن ویل کی بوجبان دے دا خاندان لس کسان دا جہنم نا جنت تا واپس گئی اور کہ جی یو منٹ اوسم تاسو سره مقدا دا کوم باباګانو چې قرآن مجید نه دی ویلې د نصیب وسی چوکا راواخلې لما په خبره پوهېږې په نصیب خو دې وس راسي که نه خدای دې موږ ته معافي وکړي موږ خو په قرآن مجید کې همدغه یو صورت پېژنو چې قل هو الله احد او درز الله اکبر را پرېوځه کلاس یې نه دی جي قرآن مجید کې خو بل صورت نشته دی همدغه یو دی که نه کوم یو دی आवाज رانغی ماشاءاللہ 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 بس دغه ډیر شی دی جی خبر د پکېږي مړه ژوندې پکېږي ٹھیک نه ده راځئ ټولو واورئ دا سپینګیري نسو پسې چوکه راوالی جمعه ته راولئ عدیل احمد ته کښېنوه دته قرآن وښایه کله چې علمگیر بادشاہ بوډا شلو زیر او لګید د بادشاہۍ نه کوز کړلو بادشاہ نه نو یو زندان کې واچو چې څوک خراب نه کیرانه یو ځای کې پړ ځای کې کینو خود په خپل قرآن مجید شروع کړ قرآن مجید لستو ترجمه وکا د قرآن تفسیر وکړ نو بیا جهانگیر بادشاہ علمگیر لراغه چې بابا ما طرف ته متوجی ہے کہ دے دنیا تاج کو میں سر نہ کچھ کرے دے اور انشاءاللہ قرآن میں یاد کو اور دا قرآن پا مانا میدان غرسو پشون کے بحرام نخرم اور دا میں در سر وعدہ دا کہ کم وعدہ ما سر پیغمبر کرے دا پا اگے وعدہ دا سر والارم دنیا کے مستاد سر نہ تاج کس کو خیری پورد قیامت پر طبیعت تاج پر سروں کا خیری آخرت کے بر طبیعت تاج پر سروں کا خیری ام زما په وجه به تا ته تاج په سریږي د دې پلارانو ته وایم چې ښه موقع ده اسانه موقع ده ته ګاډی چلوه لارې موټر چلوه زمینداري کوه خو بچي پسې ټیټ ودرېږه چې ګورې بچي چې ګوره قرآن مجید دنه قضا نه شي څه شی دنه قضا نه شي او مولانا صاحب د بچي ټیم څومره دی د کم ټیم کې قابو کېږي تاسو پته شته بچې د څومره ټیم کې جوړیږي تاسو په ټیم زیات ساتئ ښه چې د دې بچي دا ژوند او مستقبل چې دی د دې ټیم څومره دی ټیم 5 साल से लेकर 12 साल तक څومره د 5 کالونو والا بس دې ټیم کې دی تاسو رډي دی په داسې بوزي په داسې بوزي په خبره پوهېږي په داسې بوزي
که په داسې دی به ځي اوس خوښه ستا ده صرف سکول ورته ښیې دی به سکول له ځي راځي صرف قرآن ورته ښیې دی به قرآن له ځي راځي موږ علماء اهل سنت و جماعت د عقیده لرو چې په بچي باندې د دنیا سکول ووایه چې دنیا یې خرابه نه شي قرآن پې باندې ووایه چې نه دنیا خرابه شي او نه آخرت خراب شي چې نه دنیا خرابه شي او نه آخرت خراب شي نو تاسو ته زما دا عرض دی چې قرآن شریف مو چوله په لاس کې قرآن مجید ورکړئ او دومره په قدر ورته ګورئ زه یو خبره تاسو ته وکړم ما طرف ته متوجه یې आवाज رانغی لکه زه په تاسو نور بوج شم ما اندازه لګي تاسو باندې زما خبره نور کې دونې ښې نه لګي یا خو زه لیټ راغلی مغه زور رانه وباسئ یو خبره تاسو ته وکړم دا بچي چې نن کور ته لاړ شي دا بچي والدین یې دلته شته یو تی بل تی پلارې دوه بل ښه دا دورونه دي یو داسې ده که نه ما سره به نن دواړه واده کوئ دواړه واده ښه واده به کوئ کور ته چې لاړ شئ کور ته نو مور ته به یې ووایې چې نن دې د خپل بچي ته ودرېږه نن دې خپل بچی ته استقبال ته ودرېږه او دا بچی نن په پلاران او میندې زما ورته درخواست دی چې نن دا بچي په دا سترګو ښکل کوي چې بچیه زه به نن ستا سترګې ښکلومه زه به نن ستا شونډې ښکلومه زه به نن ستا سترګې ښکلومه دا الحمدلله تر والناس پورې ستا دا سترګې په قرآن لګېدلې دي بچیه دا سترګې دې رادې غواړه چې نن دله دا سترګې ښکل کړمه او نن دې دا شونډې رانږدې کا چې دا شونډې د الحمدلله تر والناس پورې تا د الله په کلام غځولې دي नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत जनाब एहसानुल्लाह हसीन से تاسو معاشره کې ګلونه لټوئ دا ګلونه دي ګلونه دا دي چې دا الله په قرآن باندې ښایسته شول معاشره نن تماشې ته ولاړه ده اتل زره قامه به وي یو لاس سلیری زر انبیاء به وي نن چې ستا څوکۍ کلي ته عمران خان راغلی وی نواز شریف راغلی وی بل بادشاه راغلی وی ملک باړی ګړی و هلکه نن عمران خان راغلی خو خبر چې چا سره ملاویږي زه راته هغه منظر ښیم چې په ورځ د قیامت به رب چا سره ملاویږي چې رب به چا سره ملاویږي دو اجرونه داسې دي دو اجرونه چې هغې کې الله پیغمبر منده نه راولي د دو اعمالو اجر داسې دی چې هغې کې الله فرشته او پیغمبر منځ ته نه راولي یو چې کله الله روژهدار له اجر ورکوي للصائم فرحتان فرحة عند افطاره وفرحة عند لقاء ربه رب العزال جل جلاله با د هر نیک عمل اجر په ورځ د قیامت انسان چې ورکوي د فرشتې په لاس به ورکوي چې دا دومره سید ته حواله کا او چې کله د روژې اجر ورکوي نو رب العزال فرمایي چې دې کې د فرشتې کار نشته رب العزال فرمایي د دې اجر زیما د دې اجر زیما وانا اجزا به د دې اجر زم دې کې چاته څه ضرورت دی د زما دپاره روژه نیولې وه رب العزال به د خپل ذات نه حجاب لرې کړي او خپل دیدار به وله ورکړي یو چې کوم بچي قرآن وویلو د ده والدین به الله په ورځ د قیامت راوغواړي نه به ورته پیغمبر تاج په سروي نه به ورته فرشتې تاج په سروي بلکې سرور کونین فرمایي
چې دا تاج به الہ العالمین په خپل شان لایق سره د دې مور او پلار بچو ته په سر باندې کېږي د دې بچو مور او پلار ته به الہ العالمین په خپل ما یلیق بشان د ما دې په ذات د خدای قسمي چې ما ته د دې نه لوی عزت بل نه ښکاري ما ته د دې نه لوی اعزاز بل نه ښکاري چې اتلس زره قامه ولاړ وي بادشاهان د دنیا پرېږدي دا د دې څه حیثیت د پیغمبرانو په مخ کې اتلس زره قامه به ولاړ وي د دنیا بادشاهان به ولاړ وي یو لاس څلوېښت زره پیغمبران به ولاړ وي او د قرآن ویونکي مور او پلار ته به الله په خپله د نور تاج ورپسروي اراده ګلونو واورئ کم مخ چې ښایسته دی هغه مخ یو ګلونو د مور او پلار دی ٹھیک ده جی دې پکې راغلو خیر بیا راسره شوم دویم مخ د عالم دین دی دا علما د مخامخ ناز دي بچی راغی علامه عادل احمد صاحب ته کېناست بسم الله الرحمن الرحیم آواز رانغه دے امام کے علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرمائی عیسیٰ علیہ السلام پہ یو قبرستان تیری دلو خبر خطاب چانا نہ کری اللہ چانا نہ کری او کنا دل اس پہ بیا دوبارہ شمن وی خوان نہ کئی